نو مونږ وایو چې دا فاتحه د امام شاته ویل فرض او ضروری دي یو خبره. دویم د فاتحې نه بغیر منځ نکیږي. دریم که منځ په سری وي او که جهري وي، یعنی امام په اوچت آواز لګیا دی لکه سار ماسخوتن او ماښام، یا په پټه لګیا دی امام لکه ماسپښین او مازدیګر، په هر صورت په هر رکعت په هر منځ کې په امام او مقتدی دواړو سورۃ فاتحه ضروری ده. دا زموږ دعوه ده. مناظره کې یو داوی بل جواب داوی کنه، دا زموږ دعوه ده مشره. اور پدی باندې د قرآن عمومیات گواه دي. دا عمومی آیاتونه مزان سره ولیکي، ځکه دا پرویزیان منکرین حدیث او جامد مقلدین وی د فاتحه په مسله کې مونږ سره قرآن دی، وی دي سره روایت د بخاری او مسلم دی، او ځنې بې ایمانه وی دي سره ایرانی روایات دي د شیعگان، او مونږ سره د الله کتاب دی. نو مونږ وایو د قرآن جواب به دی واورې په قرآن دی. ډیر مونږ دا وایو الله سبحانه وتعالی په قرآن کې فرمایي، خو مونږ تپوس کو دا فاتحه نیک عمل دی که بد عمل دی؟ نیک عمل دی. نو قرآن کې الله فرمایي من عمل صالحا فلنفسه، چا چې نیک عمل کو، من وی لفظن مفرد دی او معنن عام دی، که مولا دی که امی دی. عمل صالحا چې نیک عمل کو فلنفسه، نو دا صرف دل پیدا ورکی. لہذا د امام فاتحه چاله پیدا ورکی؟ امام لا. او د مقتدی فاتحه چاله پیدا ورکی؟ مقتدی لا. د امام فاتحه مقتدی لا نه ده کافی. ته چې د فاستمعوا د عموم نه استدلال کې، نو دا دیواله د عموم نه استدلال. دویم آیت الله فرمای فلا تجزون الا ما کنتم تعملون، تاسو لبا بدل نشي در کوله مگر تاسو د عملونو. نو امام چې منځ کې فاتحه وای دا د امام عمل لګه د مقتدی امام. نو امام له خبر فاتحه بدل الله ورکی، هو مقتدی له نه ورکی، ځکه الله فرمای فلا تجزون الا ما کنتم تعملون، تاسو له بس تاسو د عمل بدل در کولی شي. نو بنا بر عموم د آیت مقتدی بزان له فاتحه او امام بزان له فاتحه وي، نو دوړ له الله اجر ورکی. یو معنی دا چې د دوړو مونږ شوی دی. دریم آیت ولیکي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. دا آیتونه ما ډېر په کړاو راوړل کړي دي. ممکن نه ده چې تاسو ته په یو کتاب کې دا تیار میلو شي. دی مسلو سره د پرویزیانو تعارض دی، نو موږ د هغې دپاره خواره واره مواد را جمع کوو، نو د هغې نه موږ راایستي. دی ځای نه خو امام شافعي استدلال کوي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان له فایده نه ورکوي الا ما سعى مگر خپل کړاو. نو چې امام فاتحه وایي نو کړاو د امام دی که د مقتدی؟ نو اجر بم د امامي. مقتدی له الله اجر ځکه اله ورکی چې دیم فاتحه وایي وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى. بل آیت د سورۃ المزمل الله فرمای فقرؤوا ما تيسر من القرآن، تاسو ټول تلاوت کوئ. فقرؤوا جمع د واحد دی، جمع د کنا کارون چې لاټری رستو د نو جمع لاندې پیجندلی او په اخر کې جمع د بارا د کنه زور ابو نه دی ویلي. نو فقرؤوا ما تيسر من القرآن، تاسو ټول قرات کوئ. نو فقرؤوا کې صرف اقرا امام ته ویل دي که فقرؤوا جمع والے دي. پته لګي امام او مقتدی بدواړه قرات کوي. دا دیواله د قرآن نسویم دلیل. سلورم پنځم دلیل دا کم زینه چې ته وی چې الله وی چې فاستمعوا قرآن ته غوږ کړه. دین یو آیت کا تراشن الله فرمایي ولا تکم من الغافلین، غافل مکیږي چې الله نه یادې. تم فاتحه وایا امام بهم وی ورسېده. دا خو د عمومیات خبره شوه. دا مونږ د هغه چا په جواب کې وو چې د حدیث مقابله کې قرآن پیش کړي. نو زوم چې ته د قرآن د دین استدلال کې چې فاستمعوا قرآن ته غوږ دی وانصتوا خاموش به لهذا فاتحه بنه وي. نو قرآن خدام وی چې خپل عمل وکړي. څه جواب چې ته دغه آیاتونو زمونږ نه کوې، نو مونږ یې ستا دی نه کوو. نور د دغه آیت خپل تفسیر به انشاءالله مونږ به درس کوو. دلیل اول زمونږ ولیکئ حدیث د عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. دا صحیح البخاری کے مرفوع روایت دے، اول جلد صفحہ 115، حدیث نمبر 756.
کتاب الاذان باب امام بخاری خیر باب وجوب القراءة للامام والمأموم باب د پدې مسله چې د امام او د مقتدی دواړو د پاره د فاتحه ویل معنا قرات کول ضروری او لازم دي. مکمل سند د حدیث د بخاری دا سے دے. حدثنا علی بن عبد الله قال حدثنا سفیان قال حدثنا الزهري عن محمود بن الربيع عن عبادة بن صامت عن عبادة بن صامت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. عبادة بن صامت وی چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي نو حدیث مرفوع شو. اصول حدیث والا ودری کی ویخ دی حدیث شو مرفوع شو زکد محمد رسول اللہ قول لے. وہی فرمائل چھ لا صلاة لمن لم یقرأ بفاتحة الكتاب منز ندے دا اغا چاچا چھ فاتحہ و نوے دا اغا چا منز ندے شوے چاچ فاتحہ و نوے. شاشے والا موئی کنا چھ نبی دا کمال دا مطلب دا چې احناف هم دور منی چې منز کمال ته نه رسیدلې د فاتحې نه بغیر نو احناف منز کمال ته ورسوي په فاتحې سره او سلفیانو منز کامل او برابر کې فقرات الفاتحه سره. استدلال د حدیث نه داسې دی چې دا لا صلات دا خو اول صریح منطوق دی مشرع څه شی دی کہ مفہوم مخالف غیر معتبری دے مقابل ذکا الفاظ و معنی دلالت لفظیہ وضعیہ مطابقیہ دے گورا خکارا ورکدا خبر دا چھ دا فاتحین بغیر منز نکیگی. لا صلاة نکرہ دا او نکرہ صلاة نکرہ دا او لا نافیہ دا او دروس البلاغہ و تلخیص و مختصر متول کے قانون دا معنی ادا دے چھ ان النکرہ تحت النفی تعمو نکرہ چھ دا نفی لاندے راش عموم پیدا کی او منطقیان دیتا سور دا سالبی کلی ہوئی دی کہ نفی المحمول عن جمیع افراد الموضوع چھ لا صلاة ہرگز من ندے شوے کاغا منز دا جنازے دے کاغا منز دا صلاة الاستسقاء دے کاغا منز دا سفر دے کاغا منز دا حضر دے کاغا منز دا امام سر دے کاغا منز زان لدے کاغا منز دا مسافر دے کاغا منز دا مقیم دے مڑا پنو میں منز چے دے نو لا صلاة دین نشتا لمن لم یک لمن دا پار دا اغچا من بھی لفظ المفردی و ماننو آمینو کی امام دے و کا مقردی دے خو لم یقرع بفاتحة الكتاب چه فاتحہ یعنی دا قرآن ابتدائی اونوی سورة الفاتحہ اونوی نو دا منز شوے ندے دا دا محمد رسول اللہ فیصلہ دا او زما دے پر رب العالمین قسمی چه دا دی دمر وزن دے دا رسول اللہ دا حدیث چه دمر دا احد دا غر وزن ندے زمون پر نظر کے خدا دا رسول اللہ حدیث دے او قسم دے کراتا دے امام ابو حنیفہ نا دا تمام دنیا دا امام ابو حنیفہ اندر مجتہدین نڑاکا کی خود محمد رسول اللہ دا حدیث مقابلہ کی دا دی آئیمہ و احترام پخپل زیدے لیکن زد محمد رسول اللہ حدیث دا یو امام دا بارا نشم پرے خودے دا امام قدر دے منم خود امام رسالت دے نمنم دا امام قدر منم خود امام الوحیت خو منم دا امام منم دی امام پا مرتبہ دا انبیاء گڑے و انبیاء آلیہ گڑے و الہ لے بالکل جھوٹی ورکڑے دا. اور تخریج دا دی حدیث دا سے دے دا حدیث پا مسلم کم دے 394 نمبر کے التا کتاب الصلاة دے باب وجوب قراءت الفاتحة فی کل رکعت. امام مسلم پا دی حدیث نہ پوئی دو دا دی حدیث چونکہ دا مانا دا کینوے کل کلا پا دی امام مسلم خب ہوئی دو آپ باب تڑی باب وجوب قراءت الفاتحة فی کل رکعت. چی امام بخاری امام مسلم دا سپیشلسٹان دی سپیشلسٹ چی پا مرض پوئی نہیں شروع بیا پا بل سو پوئی گی بل حدیث دا مسلم کے دا سے ٹکے رہے دا اولی کے چی لا صلاة لمن لم یقرأ بأم القرآن اگر چلتا ہم روایت دا عبادہ ابن صامت دے دا حدیث پا سنن و ابی داود کم دے حدیث نمبر التا دے 822 ترمیزی کے حدیث نمبر دے 311 سنن النسائی کتاب الافتتاح کے دے ایجاب قراءت الفاتحة قراءت فاتحة الكتاب فی الصلاة رقم الحدیث 910 دا ترمیزی 311 نمبر دے ابواب الصلاة دے التمغ باب دڑی باب ما جاء فی القراءة خلف الامام
اور په سنن النسائی کې 910 نمبر روایت ده. سنن ابن ماجه کې دا حدیث په 837 کې ده. التم باب تړلې ده باب القراءه خلف الامام. امام ابن ماجه، امام ترمذی، نسائی، مسند احمد، مسلم، بخاری ټول په دې خبره دي دا محدثین چې باب په دې خبره ده چې امام مقتدی به دواړه سورۃ الفاتحه وای او وجوب لفظ استعمالي چې دا فاتحه وایل اولا او جائز صرف نه بلکې دا واجب او ضروری دي. او دا یاد ساته د فرض او د واجب منځ کې دا فرق صرف احناف کوي. قرطبی، ابن کثیر دا خلک ټول په دي دي چې واجب او فرض شی واحد الفاظ مترادف دي، څه خاص فرق نه لري. سنن ابن ماجه کی حدیث نمبر دے 837 او مسند احمد کی روایت نمبر دے 22677. او د دې حدیث د استدلال طرز ومونږ د احناف ورونو د پاره ډېر ښه پیش کو. اولی کې حواله د انور شاه کشمیری فصل الخطاب بحاشیه الكتاب المستطاب. انور شاه کشمیری د محمد رسول الله دا حدیث واورید او وی کتنو وی وهو فص الخطام ونص الفاتحه خلف الامام. وی دا حدیث چې ده دا د چمکدار غوتمی پشان د غوتمی د ملغری پشان پلاکیدون کې ده او دا نص ده په دې خبره باندې چې امام پس شاته فاتحه وایا. دا دیواله دیوبندی کشمیری او دا د دیوبند چلتا پھرتا کتابخانه وا. انور شاه کشمیری سے وہ هغه چلتا پھرتا کتابخانی لیکلی دي چې نص هو فص الختام دا چمکدار غمه ده د غوتمی ونص فی فاتحه خلف الامام فی الفاتحه خلف الامام. د امام شاته فاتحه ویلو بارکی دا بالکل نص ده او حکم ده او صریح منطوق ده. دا یو خبر شو. دویم روایت دا ابو داود دے دا عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ. التا حدیث نمبر دے 823 کتاب الصلاة کی باب خدے ابواب تفریق استفتاح الصلاة او باب من